سلامونه ګرانو کتونکو. ډېر زیات پیچیدګیانې دي، ډېرې مسایل دي، ډېر مشکلات دي او د پیچیدګۍ په حواله باندې چې د نیریټیو په بنیاد باندې یو کلیریټي نشته په پاکستان کې، په افغانستان کې، خاص کر د شدت پسندۍ په باره کې، خاص کر د پاک افغان تعلقاتو په باره کې. په دې حواله باندې نن چې دی راسره ناست دی اسرار مدني صاحب، هغه ډېر غټ مذهبي سکالر دی. هغه په ټوله دنیا کې د پاکستان نمایندګي کړې ده. هغه یو مذهبي پس منظر لري د نیریټیو په بنیاد باندې، د هغې په کار په حواله باندې ډېر زیات کتابونه دي او په هغه یو څو پوښتنو کې دی چې هغه موږ ویلی شو چې هغه مذهب یا افغان قوم پرستي یا د پاکستان او د افغانستان معاملات چې کوم دي هغه ډېر زیات په ریشنل انداز باندې ګورو چې دوی دغه د ریلیجس ډیپلومیسي یا د کلچر ډیپلومیسي په حواله باندې یو نیریټیو چې دی هغه د دوی سپیشلیټي ده چې په دغه حواله باندې موږ په پاکستان کې دننه د شدت پسندۍ د ختمولو دپاره بیا د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره چې دی موږ کوم کردار ادا کولی شو او د کنفیوژن ولې دی. کنفیوژن ولې دی جیم لکه تر اوسه پورې شدت پسندۍ چې دی یو مغربي تصور دی او هغه دا ده چې موږ مذهبي چې کوم دی شدت پسندي یا موږ چې ورته بیا د شدت پسندۍ نه بعد په نیکسټ پړاو کې ورته موږ ټیرریزم ورته وایو. خو ښکاري خو داسې چې دنیا چې ده هغه ټوله دنیا د مختلف قسمه د شدت پسندو سره چې دی هغه ښکاره ده. جی ډیره مننه عقیل صاحب. ضروري ده ستاسو شکریه ادا کوم، خاص کر د وایس اپ کې چې په داسې اهمو موضوعاتو باندې همیشه مکالمه لري. اول خبره دا ده چې زمونږ یو کنفیوژن چې کوم افغانستان کې دی د ریاست په حوالې سره، د مذهب په حوالې سره، مذهب او ریاست په څنګه وي، خاص کر بیا د نیشن سټیټ نه بعد به په ریاست کې به د مذهب سره ولي او بیا به کانسټیټیوشن سره کرداري، بیا به آئین سازي به د څه اصولو په تحت باندې کیږي او قرآن او سنت سره بیا مطابقت څومره. نو دا چونکې افغانستان هم یو اسلامي ملک او د خلکو ورسره مذهب سره یو زیات اکثریت د مسلمانانو دی او دغه شان پاکستان سره چې دا کنفیوژن راغی نو اول د دې کلیدي رول علامه اقبال رحمه الله ادا کړو. ریکنسټرکشن اف ریلیجیس تاټ چې کوم دغه کتاب او یا خطبات اقبال ورته موږ ویل شو اردو کې، او د هغې نه پس په هغې دایره باندې علامه محمد اسد چې کوم یو یهودي او بیا مسلمان شو. اول پاکستان چې کوم غیر ملکي سړي ته پاسپورټ ورکړی هغه علامه محمد اسد و. دې وخت کې هغه په کردوبا په دغه کې قرطبه مسجد سره خوا کې کومه قبرستان د سپین کې ښخ دی او هغه چې کوم دی نو بنیادي طور ولیکل چې لکه پرنسپلز به سوي د یو اسلامیک سټیټ. دا په کوم ټایم کې دوی دا لیکلي وي یا دا کانسپټ کله پیش کړی؟ دا زما په خیال د سن 52 53 56 د دور چې کوم دی نو علامه محمد اسد دې سره چې کوم دی نو یو 22 نکات علما جوړ کړل او په هغې کې مولانا ابوالعلا مودودي، سید سلیمان ندوي، علامه ظفر احمد عثماني او تقریبا د ټولو مکاتبو ټاپ علماو. هغوی دا ویلو چې یاره موږ به اسلام، مذهب، د اقلیتونو حقوق، د ښځو شمولیت او د جدید قومي ریاست تعبیر به موږ څنګه کوو او هغه کانسټیټیوشن مطابق څنګه چلو او دې سره آزاد عدلیه. دا پرنسپلز په هغه ټایم کې طی شو. بیا هغه څیزونه ونه چلېده، آئیني بحران راغی. بیا چې سن 73 آئین دا څیزونه نور ډېر زیات کلیر کړل، اسلامي نظریاتي کونسل او نور داسې مواقع رال. بیا دغې نه پس پاکستان کې 9/11 نه بعد بیا یو ډېر لوی کنفیوژن شروع شو. تاسو ته پته وه چې مختلف تنظیمونه رالل، هغوی وی چې آئین هم کفر دی، جمهوریت هم کفر دی، د ملکي نظام هم داسې دی او اقلیتونو ته اختیار نشته، ښځو ته اختیار نشته په ریاست کې د شمولیت. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو ریسنټلی لکه مطلب 3-4 سال کې بیا پاکستان علماء اتفاق وکړو، پیغام پاکستان په نوم باندې یو فتوا جاری کړه او په هغې کې د پاکستان 1800 نه زاید علماء کرامو په دې خبره اتفاق وکړو چې یاره پاکستان یو اسلامي جمهوري ملک دی او دې کې به د اقلیتونو د حقوقو حفاظت هم د دې خلاف اسلحه راوچتول، بغاوت، ځکه چې بل طرف ته چې دی کې جمهوري حقوق شته، تنظیمونه کار کوي، سیول سوسایټي، میډیا آواز اوچتوي، مزاحم اپوزیشن شته، مذهبي جماعتونو سره مزاحمت حق شته. د جمهوري طریقې سره به دا ټول څیزونه کوو. دا بنیادي نیریټیو وه چې دا پاکستان کې اسټابلیش وه په 70 سال زموږ په تاریخ کې. خو داسې ستاسو وګورئ افغانستان ده، نو افغانستان کې دا یو کنفیوژن د ډېرې مودې نه روان دی او موجوده کابینټ ته هم دا ډېره زیاته ایشو ده چې په دې وخت کې آیا دا یو ډیموکریټک ګورنمنټ دی، دا ایرانی ماډل والا یو حکومت دی، دا د باچاهت څه کاپي ده
یا دا د کم داسې څیزونو نمایندګي کوي. دویم دا ده چې سټرکچر اف پاور چا سره دی، آیا هغه قندهار کې امیرالمؤمنین صاحب سره دی یا په دغه کې چې کوم دی نو د کابل کې کابینټ سره دی یا عوامي نمایندګانو ته پکار دی نو او یا په تیر حکومت کې چې څنګه عمده څیزونه وو او دا دواړه د یو ډېر لوی کنفیوژن سره یا د لوکل کلچر سره مخامخ یو. نو زمونږ دې کې رایه دا وه چې یاره ریلیجس ډیپلومیسي یو ډېر اهم کردار ادا کولی شي. هغه څه وي د ریلیجس ډیپلومیسي کوم بیس چې دی هغه څه شی دی؟ مونږ دا وایو چې زمونږ ریلیجس ډیپلومیسي او کلچر ډیپلومیسي کې بنیادي څیزونه دا دي چې زمونږ ډېر زیات کلچر هغوی سره سیم دی، زمونږ مذهبي روایت سیم دی. مونږ زیات پاکستان چې کوم دی نو دا فقه حنفي باندې یا دویم نمبر کوم سره نور مکاتب فکر دي نو د هغې وجود په افغانستان کې موجود دی او اکثر یې دا اساتذه دي. هغې کې چې کوم دی کو تاسو وګورئ نو ډېرو لویو خلکو تعلیمونه دلته حاصل کړي دي او د هغوی انفلوئنس دی. اوس کو تاسو وګورئ چې د مولانا فضل الرحمن صاحب یا د وفاق المدارس سره ماتحت چې څومره مدرسې دي 17-18 هزار مدارس دي نو د افغاني علماء ټولو په دې مدرسو کې سبق ویلی دی او دا دلته په یو جمهوري اسلامي سټرکچر باندې یقین ساتي او د هغې لپاره دلته جدوجہد کوي. نو آیا دا موډل هلته چې کوم دی نو ترو ډسکشنز ډایلاګ د دې نه استفاده کیدی شي که نه شي کیدی چې په افغانستان کې کوم چینج راځي چې هغه پیسفول وي هغه دا خو چې چینج خو راغی هغه خو پیسفول و هم یا نه و. دا ولې لکه زمونږ چې کوم توقع وه زمونږ ډیپلومیسي د پاکستان خبره کوو چې زمونږ په موږ باندې یو خدای الزام دی دا څومره صحیح دی چې موږ په افغانستان کې همیشه چې کوم دي ریلیجیس ګروپس چې کوم دي هغه مجاهدینو یا د هغې نه بعد چې دی یو ټایم کې القاعده وه په پېښور کې یا په پاکستان کې جوړه شوې په ټاون کې یا د هغې نه بعد چې کوم دی د داعش په شکل کې یو نوی تریټ راغلی دی د هغې مخکې چې دی د افغان لیډرشپ چې دی هغه هم دلته کې موجود و. موږ خو په دې تمه باندې په دې باندې په موږ الزام ومو او زموږ توقع دا هم وه چې که په افغانستان کې دغه خلک بر سر اقتدار راشي نو د پاکستان معاملات چې کوم دي یا د مفادات چې کوم دي هغه به سکې ورشي. خو موږ وکتله په دې یو کال کې د ټول نه زیات اټیکس چې کوم دي نه صرف د دا چې د ټي ټي پي له طرفه شوي دي بلکې تاسو په چمن کې وکتل چې په چمن کې چې د افغان فورسز په پاکستان باندې حمله وکړه داسې په وزیرستان کې مختلفو ځایونو کې زموږ افغان پالیسي چې کوم ده په دې کې نقص په کوم ځای کې ده مسله په کوم ځای کې ده او مستقبل تاسو صحیح نه وي. یاره چې زمونږ په اورال زمونږ چې د کلچر ډیپلومیسي وایو یا پیپل ټو پیپل کنټیکټ وایو په دې کې هم یو نقص دی او دا اورال زمونږ د پاکستان بیا په سټیټ پالیسي کې هم هغه نقص ښکاري او په خلکو کې هم ښکاري. هغه نقص دا دی چې مونږ کې پاکستان کې کوم نیشنلیست دي نو هغه هلته خپل نیشنلیست ګروپ په اقتدار کې خواهش لري او که زمونږ یو مذهبي سړی دی نو هغه خپل مذهبي ګروپ هلته الان کې مونږ دا نه وایو چې افغانستان یو خپل ټرانزیشن ته پرېښودی شي او که د افغانیانو خوښه ده که هغه چا ملا صاحب له ووټ ورکوي او یا خوښوي یا حکمران جوړوي او که یې یو نیشنلیست جوړوي او که یو لیبرل جوړوي خو دا افغانیانو چې څه خوښه ده د هغې مطابق دې وشي. نمبر 1. نمبر 2 دویمه خبره دا ده چې تاسو وایئ چې یاره دا ناکامه ولې ده نو زما په خیال باندې د سسټینیبلیټي یعنی زمونږ په پالیسو کې چې کوم دی نو یو تسلسل نشته. الان کې ریجنل پالیسۍ چې جوړېږي هغه 40-50 کالو دپاره جوړېږي بیا د هغه پالیسۍ کې چې کوم دی نو ډیډ لاینز کلیر کېږي مایلسټون وي چې یاره په دې کې به مونږ آزاد ویزا پالیسي به جوړو دې کې به مونږ بارډر کولاو دې کې به ټریډ دومره رسو د 5 نه 10 ته بدقسمتۍ نه زموږ د $50 بلین نه هغه څیز راځي پته نه لګي چې اوس په څومره وي اوس خو به 1 بلین لکه دغه شانتې هر څیز چې کوم دی نو په حقیقت باندې را روان دی. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په افغان پالیسي چې کوم دی دا اکثر د ایکسټرنل فورسز د وجې نه ډېره زیاته متاثره وي. په هغې کې د یو ایس انوالمنټ تاسو کته د رشیا ولاجوز وکتل یا نور چې دغه شانتې دي ریجنل پاورز دي د دویمه غټه مسله ده. او دریمه مسله چې کوم دی نو دا ده چې پاکستان سره د دومره قربانو نه هغه خپل سیزم پروجیکټ نه کړ. مونږ ناکام یو چې یو سافټ امیج د افغاني قوم کې مونږ پیدا کړو ځکه چې د دنیا په یو ملک کې هم نشته. عقید صاحب اوس هم 40-35 هزار نه 40 هزار خلک روزانه بارډر کراس کوي. ټیک شو 1500 روزانه پاکستان ویزا ورکوي. د دنیا یو ملک هم په خیال امریکې هم دا کیپیسټي نه دی چې هغه د روزانه 1500 ویزا یو سپیسیفیک کنټري ته ورکړي. سره د دې دومره او دغه شانتې زمونږ هسپتال تاسو په پېښور کې اوسېږئ ټول هاسپټل نو دا ټول د پاکستان ټیکس منی ده او پاکستانیانو قرباني ده او ډېر پوه خلک چې افغانستان کې پوهان دي هغوی دا خبره مني خو عام کومه کمیونټي ده هغوی ته دا میسج نه کنوی کېږي. یا د فال اف کابل نه بعد چې څومره خلک پاکستان ته 5 لک خلک راغلل دې ټولو ته ویزې شیلټرز هر څیز د پاکستان پرووایډ کړ. نو زما په خیال په دې کې چې کوم دی نو د میډیا او خاص کر زه به ووایم چې د افغانستان د میډیا یو ډېر
نیگیټیو کردار ادا شوی دی او مونږ تمه لرو چې کم از کم مخکې دپاره دی دا یو نیریټیو بلډینګ وکړي. مونږ کو بار دنیا کې هر چا سره افغانیان وایي چې مونږ امریکې سره جنګ کوو نو دا ممکن ده، امریکا 7 سمندر پار ده، خو مونږ او دوی خو پیسفول نه اوسو، مونږ سره بل هم نشته، مونږ به هم ختم شو دوی به هم ختم شي.